زړه رېږدېږي د نظرانه شي زړه رېږدېږي د نظرانه شي چرته دغ ډینګ دغ ډینګ دغ ډینګ نن خو داسې ښکاري په ایمان سمه دغه ښکاري هغه مخکینی فلمونو والا څه وه سلام علیکم وروره معاف که وروره سهار سبا یې مونږ هم لاسوهلی نه ده کړې څه خرمار نه یم په بجلو کې ډایرکټر یم ټټر یې دا تېغه سر یم پرېږده دا خبره دغه ته بې تعلیمو کار یې که نه چې درته وایم چې خپل ګاډی اخلو نو شومه بلای هغه هم ته نه کوې عجیبه داسې کار دی چې مونږ ځو که نه دا زما کور والا ده نو وي به که نه ماته سوی وایم دام راسه ځي که نه دواړه ځو نو د کار سره رکشه دې تیاره او چېرته به ځئ پشنګړو ته کېنئ پیشوګان وایي پیشوګان د چاته وایي پیشوګان د چاته وایي خوله مې غلطه شوه جي کېنئ کېنئ کینو خو اول راسته خبره خلاصه که ستاسو خو بیا دلته کې ښه خولم داسې موسی کوي خو چې کله سورلی کوزوئ که نه نو بیا مو سترګې په اسمان کې کېنئ چې سم خوښه یې هغه ورکړي نه چې څه مو خوښه نه وي داسې کار دی که نه چې خامخا به ته وې نو هغه پیسې به درکوو ووایه پیله نه ووایه څو پیسې به واخلو بس 200 روپۍ راکړئ پیښې ته د چا نه اړګمې مې واچولو 200 روپۍ او بله ورځ موږ په شنګلو ته په څو تلو په اتیا یا هلکه وروره هغه په اتیا ته ځان لتلی وې خو دا ښځه دې وګوره په ایمان چې دا هم په 300 روپۍ وړل ناجیزه ده دا ټیک ده چې تا ته په نظر باندې غټه ښکاري خو نوره شکر دی سپکه ده سپکه یم سپک په ستا نیکۍ هغه سپکه نه یادوم نوره خو درنۍ په وزن کې سپکه ده ګوره د پردي سړي په مخ کې تا زما انسټ وکړو سټ او سر پرېږده خو خبره وسه کوو نو په څو به لاړ شي وګوره زه ورته وایم چې څو پیسې هلکه او چې او دا چېرته ډوب شوې نه ډوب نیمه چې دلته راوتی یم نیغ یم ولاړ یم مه ورته ګوره که نه مه ورته ګوره که نه ستا دا سترګې م چې کوم د سړی وینو نو لکه د غشي ورختی په یو نیم سل ځې خو ټیک ده وروره او که نه ځې نو صفا راته ووایه زمونږ قیمتي ټیم مه ضایع په زه چې سم خوښه یي د چا د مخه ورکړه کښېنه کښېنې کښېنه نه ورته قیاره ته زما ټبر رکشم چلی نه یې رستو رستو کښېنه اصل کې دا په کلار ورته دې بېغمه اوسه زما ګاډی نو دا به دې چلول نو په دې وجه دا مخکې کښېنه ښه اخواشه در اخواشه ته ډم شان ډریور نه یې په ما مېرګي راځي جي نه اوس ټیکې ما زه د خیر زه د خیره خدای خو دې پیغ بنیاد دې دغه وباسي څه چل وشو څه مصیبت دی تا خو په ډروته اوس به درته لاندې ګزار کړی وه او ستا جي ګاډی خراب شو چې څه بوسو نو هغه وسو وایي چې څه بوسو زما په خیال دا په بوسو چلیږي اوس څه چل به کوو مونږ به پشنګړو ته څوک رسوي الله به خیر کړي پیشنګړو ته نه چې تورې بورې ته به مو رسو خو ته داسې کار وکړه چې دا میډم دې شاته کېنوه او ته لکه دیکه وه اوس ما ته وایي چې ته دیکه وه نو زه به څومره بد ښکارم چې رکشې پسې به دیکه وم وخانجي زما خبره وره دلته څوک هم نیسته تا ته څوک نه ګوري چا به ناست خو دوکیني بیا ناوخته کېږي شپه به هم دلته راشي ته کښېنه زه ورپسې دیکه ووم لره ورکچه ته به ورپسې دیکه ته ډېره د دیکو تکړی زه خو وایم که نه چې ته ګاډي ته کېنوې ما او تا به ورپسې دیکه وو ډېر بد ښکاري چې د سپینې ښځې سره لکه د پالشي خدای دې بیخ بنیاد پته دا زما ټبر دی ښه دی کېنه نیکه دیکه ووایه نیکه ناوخته کېږي چا به به زر روان که چې زر دیکه درکړم ما نه لاړ نه چې څنګه روان شي ایسته پکې ما سور کا دا پته نه لګي زما شاته نظر نه لګي نه چې څنګه سټارټ شي په ځان ورپورې نښلوه راده ښه شا به زر کوه زه به تا د شاته ګورم که خپله رکشه به سټارټوم ځم که نه سبا دیکه وه ده سبا دیکه وه دا ډېره درنه نه ده درنه نه ده دیکه وه نه دا درنه وختي خو لږه سپکه وه هغه دې پکې ټبر نه وناسو
چاته وې میډم نه وناسته یو کس کېناستو دا پس دا اوس باندې پته ولګي بچیا څنګه ډېره ښه دي کوی لکه تېزه وه دا روانېږي نه نه سالا ټیم پکې شته شابه دا خو نه ټرکوي نه ټورکوي په دې باندې دا بیماري راځي دي کوه شابه او ته پکې څه ښایسته ناسته یې شابه نو څه وکړم وګډېږم پکې دا هینډ بریک پرېږده پلار دی که نه دا ورکه دي که هاي انجنه زه تا ته سلوټ کوم چې ته دا غټې غټې بورۍ وړې څنګه دا بچیا کله ته وړې او کله بیا ته وړې شابه بس دې سټارټېږي بس شابه ولې ودرېږه صبر وکړه وروره بس یو وروره بس لږه دیکه غواړي که یو ډچ دې ووالو که نه بس یو غرت به یې کړي چا به غرت کړی نه ما نه رکشې خیر دی کنه سړیه لږه دیکه ووخه ګرمه شوې ده او ګرمه شوې خو ده بلکل هغه یخه شوې ده او دا وایي ګرمه شوې د ځان شکه پرې راځئ کېناستې ورګه زه خپله ښځه ګورم وای ناسته ده یاره ستا دا سترګې ما ته ټیک نه ښکاري خدا شابه دي کوه ورګه دا شیشه الټه کړه ولکه شیشې سره یې سوی مالا شابه روانه که ولکه ته بیخ ته دې رکشې اوبه شابه ولکه ګاډی راباندې اړې ماړه خدای راستي که یوه دیکه مو وه ولې وروره دا وروره داسې کار دی که نه چې بس نور ستړی شوم زما د وس کار نه دی ما له خپله ښځه راغله نو ولې موږ نه ښځه اخیستې ده څه ښځه خو دې دغه نه ناسته ده خدای دې ستا نیکه هم نشي اخیستی اخر زما ښځه ده او زما د خواښ یو د سخر لور ده ګوره وروره دغه معمولي ځای دی لږ لنډ ځای دی لږ طاقت او همت وکړه لږه دیکه ووه اوس به یو ساعت پس په خپله یو ټرت ناري هغه به یا ټرت کوي یا به نه کوي مونږ نه دی پاسه ځه چې ته دغه ونه کړې نه ته به روغ جوړې ځه دیکه ووه سټارټ به شي واو میډم ته پکې کښېنه نه دارم دیکه ووایي ووه مړه د غصې نه مې وه د غصې نه مې وه مولا دې د ګیا په شان سر ورک کا شابه ودیکه نه نه تیسان بس څه چل وشو پیشوګان پیشوګړي رو رسېده کوم دی دا مخامخ دی نظر دی نه لګي ړوند دی په ګپ کې راورسېدو اړو پته ونه لګېده ولې تا ګپونه لګولو نه ګپونه نه لګول ما ته لاره خوله دا ته پرېږده بس پرېږده مړه خدای دې بیخ په دا رکشه وباسه دا رکشه به داسې موږ نه خو د پزارش نه کړه راځه زه چې ځو صبر وکړه چېرته ولې پیسې روباسه کوئ نه وایي پیسې راوباسه خدای ته ته پرېړه غرق کړه نو چې اوس درته یو ټرین درکړم که په منځ کې مې دا ښځه نه وی که نه په خدای په کول به د یو ځای وي ویښته به د بل ځای نه د رکشې موږ راوستو که موږ راوسته که تا راوسته او که تې راوستې نو دا ښځه خو دې پکې ناسته وه که نه نه ښځه مې پکې ناسته وه نو دیکه د نیکه والا دیکې میکې پرې رانډېواله پیسې روباسه ګینې والله په ایمان باقي ګورې اپلک پانه څه شوه زما ښځه خبره وره مشره دا څه چل دی پرېږده خوښه څه چل دی ولې صبر وکړه پرېږمه ته ورته نه مړه خبره مسله څه ده ما پوهه کې زه درته وایم که وایه تو وایه ته به څه پوه کې مشره خبره وره پرېږده چې دې څه وایي وایه داسې کار وکړه نه چې زما یوه ښځه وه کوم ده
دا تاسو مرسته کېږه ټول چلتا کې دی نو داسې کار و چې ما خپله ښځه د سره سواره کړه ما یې په شنګړه ورته دی وې کېنه نو چې کېناستو نو دروت دروت چشا بند شو لکه رکشه بنده شو ما ته وایي ما ته وایي دیکه به وې نو د هغه کوس ګودر نه څومره مزل دی یوه نیمه ګنټه په ما دیکې ووالې او چې دلته راورسي پیسې یې راوباسه نو ته ماته ته ووایه د ده رکشه ما راوسته که د ده رکشې مونږ راوسته یو خبره هم نه منم پیسې روباسه خبره ورګه دی بابو نه تاسو بابو ته راته ووایه دا څه مسله ده نو دا په ما د بروسه نشته چې د ببو سیمې کوس کې ستا ښځه ده تپوس دې کومه څه چلې مال مه کوه ښځه ته ورته یوه خبره وکړه دویمه ونه کړي دا څه مسله ده ترورې مسله دا وه. خبره دا د لرګي چا پسې راواغسته که لرې ودرېږه ما ته وګوره مشره خبره وره څه شوې یلکه انا ته خو د بچه که نه منځ کې بلګنیا انا ترورې خلاصې کوه ما یې دې کې ووالې خبره ونه نه دې پرېږدم څوک نه پرېږدي ما ته وګوره دې خوا ودرېږه ته پکې دل نه شي پیسې روباسه داسې کار دی مشره دا غریب سړی دی پیسې ولې ورکړه دا مسلې ختمه کړه دا چل خو ټول په غریبانو کې که نه ورکم که وارې نه کم ورکه ولې یار ورکه چې بس خدای ته د بیاړه غر کړه وړه ناجازه ته وکړو ګورو به بچه تاسو به ګورئ پرېږده یار ګوره مشره پیسې روباسه ورکه پیسې زمونه مشر نه یم مړه دونه پیسې نه دي چې څو پیسې؟ لولو راکه څو پیسې دي کې ټیک دې پوره شوې دا هم ناجازه دي په دې کې به متیاز مال راکې بچه سره ګورم زه دا ښځه دې بوزم ښځه دې پوده ده ښځه مې بوزم څه پرېږدم یې نه دا ښځه در سره کې دا سره په ما خبره وره بس خبره وره مړه پرېږده مړه دا څه کوې یار څه شوې بسمې څه شو لکه تختو کیسه خرابي زه دا کېنه هم کېنه ښه رګه څنګه وتښتېدې بس پرېږده مشره بس نه پرېږدم بس نه پرېږدم زه ورشه نو ورشه څه کې ورشه زه هېڅ هم نه کوم ځمه بس ځکه نه نو بس دی خدای خاطر وکړه بس اوچ نه اوچه مونږ هم پکې مړه سي دغه کړو یاره خو ګوره به ګورو